بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس لایو نه او شینواری سپیکس ریلز دواړو نه یو ځای لایو راغلی یو. ډېر ډېر سلامونه احترامات مو ومنئ دوستانو. تاسو ته معلومات دی شینواری سپیکس لایو افیشل چې ورسره لیکلي پښتو کې نجیب الله شینواری اصلي پاڼه زموږ یو پاڼه ده، ورسره شینواری سپیکس اردو ده، بله دا شینواری سپیکس ریلز. دا درې وانه چې دي دا زموږ پاڼې دي او دې ځل ته د شینواری سپیکس ریلز او شینواری سپیکس لایو نه یو ځای سره راغلی وو. سرپرایز لایو راغلی وو. اکثره موږ سرپرایز راځو د اول نه چې دی زه چې تاسو سره واده وکړم چې یاره په دې ټیم به راځم نو بیا څه کار مار پیدا شي او انسان چې دی واده خلافي باید ونه کړي. موږ دغسې موږ هغه پخواني اصلي افغانان یو، اصلي افغانان، اصلي پښتانه چې واده چا سره کوله، خبره به چا سره کوله، تر مرګ پورې به هغې نه اوړېده. مګر دا نوي کچره چې دي دا به ورسره دلته قسمونه وخوري او هلته به درنه بس بیا سمدستي خپې سپکې کړي. نو راځو کرکټ ته. د پاکستان او انګلند ترمنځ لوبه یو ډېر سنسنیخیز ټیسټ میچ وشو. سمه ښایسته مقابله وشوه. ګوره کرکټ کې بایلل ګټل راځي، یو ټیم به یې ګټي یو ټیم به یې بایلي. هر کله چې ته مقابله کوي ښایسته داسې لوبه کوي چې دلچسپه لوبه وي نو د دنیا د کرکټ فینس چې دي ستا خپل فینس او د دنیا فینس نور ستا لوبه ګوري. پاکستان ټیم کې همدغه کرسمه ده چې ګټي هم ښه درس کې او چې بایلي هم ښه درس کې. نو داسې سنسنیخیزه لوبه روانې چې همیشه ته غواړې چې دوی لوبه وګوري. لکه نن ټیسټ میچ اخیری 15 منټه پاتې دي. نسیم شاه او محمد علي دواړه تقریبا 20 بالونه هغه والي او 43 نسیم شاه والیو. نو مطلب لوبه نږدې کړې وای، هېڅ معلومات نه کېده چا وی ډرا به شي ډرا به نه شي، مګر انګلینډ لوبه وګټله. هغه موږ خو یو که نه وایي جو ډر گیا وہ مر گیا. انګلینډ والا د هغوی کوچ برینډن مکلم دا خبره کړې وه چې پاکستان ته چې راته چې یو شی I will make sure there will be no draws. مطلب زه به خپله برخه دا واده I will make one promise رښتیا واده یې کړې وه چې مطلب ډرا به نه وي په دې سیریز کې. مطلب میچ به یا پاکستان او یا به مونږ ګټو او هماغسې لوبه یې وکړه. په ټیسټ کرکټ تاریخ کې اول ځل 500 رنزې په یو ورځ کې، هغه هم په 83 یا 15 اورونو کې امیزنګ. بیا پاکستان پسې نږدې ورغی، بیا چې دوی بیټینګ ته راغله زر زر بیټینګ کوه لکه T20 جو روټ خو ورته داسې ودرېده هغه یو وخت کې لکه لیفټ هینډر په لیفټ هینډ ورته ودرېده عجیبه غوندې دغه یې کاوه، خپل دغه یې لکه اګریسیو اپروچ و هغې سره روانو. بیا 343 ټارګېټ په فلیټ پچ باندې د پینډۍ دا ډېر غټ ریسک و چې دغه واخیسته انګلینډ. مګر ګوره چې انټرټینینګ کرکټ کوي نو بیا به بس دغسې چانسز پکې اخلي او د انګلینډ چانس چې ډېر کم دی چې دغه ته وځي ورلډ ټیسټ چیمپینشپ فاینل ته. مګر یو نیور نو ډېر زیات گیمونه یې بایللي، په پرسنټیج په لحاظ باندې ډېر ډاون دي، خو بیا هم دوی خپله لوبه کوي، بهترین کرکټ کوي او کرکټ مخکې بیا 343 زما په نظر باندې پاکستان اپروچ غلط و. پاکستان که لږ اټیک کړی وی اوپنرانو دغه نو انګلینډ به په بیک فوټ باندې تللی وی. انګلینډ تر اخره پورې پاکستان ته 8 کسان مخې ته ودرول او بیا به یې غلطي کوله. بابر اعظم دغه عبدالله شفیق په پل باندې اوټ شو، تاسو ته معلومات او باونسر یې بارته کوي. نو دغه سلسله امام الحق انلکي لیګ سټمپ ته دغه واهه فلیک دا داسې شي نه بیا کېږي. او دغه سعود شکیل دومره لوبه وکړه، دومره سیټ بیټسمین شو، خلک یې ورته نږدې اخره کې بیا ګیپ غواړي او هغه هم اپې شنو، هغې په ځای ګراونډ شاټ وهه، بال سټاپ کا، دغه ته ښه دغه وه. مګر نه ګوره پریشر هغوی ورباندې اپلای کاوه. بیا کله کله هغوی ته لک پکار اوس اولی رابنسن هغه یو بال وکړه هغه سلمان ته چې را دننه سو. مړه هغه سلمان خو نه بالر دی او نه صحیح بیټسمین دی. زما په نظر باندې محمد نواز به ښه پلیري. نو هلته کار خراب سو. همداسې ګوره دا لک فیورز د بریو دغه شي نه راځي. خو انګلینډ پوره خپل پلان سره راغلی او هماغې پلان سره روانو. د پاکستان پلان انګلینډ ته معلوم و چې پاکستان به کلار لوبه کوي هغه اول سیف ته ځان وباسي چې بس ځان بچ کی. بیا به وروسته چې دی اول لکه هغه مار ته وي که نه چې په پیچ باندې به کمپل اچي
کمپله به واچې او کټ به واچې دغه بستره به ځان ته واچې هغه بستره کې بیا کمپله کې ځان تاو کې په کلار به لوبه کوي اخره کې به د ټي نه چای چې وسکي اب چای پی لیه بیا به روزي بیا به حمله کوي هغه انګلند ته معلوماتو انګلند د چای وخت پورې کیسه راغونډه کړې وه ګیم یې داسې دغه کړی و چې هغې وخت پورې بیلنس و بس एकदम بس بیا انګلند هغه لوبه ځان طرف ته سوینګ کړه نو بس کرکټ ته دا پکې راځي د انګلند او کرکټ مینوالو ته د مبارکي مګر پاکستان ته په دویم ټیسټ میچ کې زما په نظر باندې ګوره د زاید محمود نه به شاداب ښیي که فټي لګولی شي لیاخه ده که نه یې پرېږدي دي زاید محمود ته چانس ورکړي خو ورسره د لیفټ آرم نواز ته ځکه دا چې ته اوس نیمچه بیټسمین نیمچه بالر هغه سلمان لوبی دا برته هېڅ ګټه نه کوي دغه په ځای به نواز درته ښې وکټې واخلي لکه زما په نظر سریلانکا کې هم لوبولی که چېرته خیر پاکستان ته دغه سي اپروچ پکار دی فاست بالینګ کې حارث رؤف پاکستان دپاره خو اوس انجرډ شو خو T20 ون ډے لپاره بهترین بالر دی او زما په نظر ورلډ کپ هم یو کال نه کم وخت کې دی نو باید هماغسې وساتي حارث رؤف دې خرابوي نه په ټیسټ کې او پاکستان کې ټیسټ میچونو باندې بیخي پیچونه ډېډ دي حالات یې خرابېږي نو حسن علي دی راولي حسن علي اما پرېږده چې راشي چې لګي ډز بالینګ کوي خو راولي دا حسن علي دا په T20 کې په ده څه خاورې غواړئ درته لوبې بیلي په T20 کې ټیسټ کې ور واچوئ چې بس لګئ چې بس بالینګ پې کوئ که انجرډ هم شو څه په کیسه کې کېږي نو دغسې دغه ته یې باید وساتي محمد عباس خو پاکستان سره بس یو لاین یې ایسته دغسې بالران پکار دي نسیم شاه دغه د انجرډ کول نه دي پکار ښه دی چې شاهین افریدي بار دی یعنې دلته بیا انجرډ کېده او حارث رؤف نو پاکستان ته صحیح پلان پکار دی ملتان کې هلته لوبه پکار هغه پلان مطابق لوبه پکار ده بیټینګ کې ماته څه مشکل نه ښکاري دغه بیټینګ د هغه سلمان دی لرې کړي او دغه دی راولي محمد نواز باقي او بیا هغه وخت سره پې خبرې کوو مګر اوورال ټیسټ کرکټ بهترین کرکټ وشو زما دا بورینګ ډرا ډېره بدې راځي چې درېیمه ورځ باندې ته چې دا به ډرا کېږي ټاک 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 دا شي نه دغسې کرکټ خوند کوي چې اخره پورې والله هلته ناوخته او بېګا لاس انجلس کې تر د شپې ګیم خو ډېر وروسته ختم شو خو زه ورته دوه نیمې پورې تقریبا ناست وم او لوبه مې کته ډېره انټرسټینګ وه نو دغسې لوبه خوند کوي مګر که د ډراګانو والا لوبه هغه لوبه هېڅ چاته خوند نه ورکوي هغه هېڅوک نه ګټي هغې سره زموږ کار نشته هغه انټرټینینګ کرکټ نه دی نو انشاءالله دویم ټیسټ 3 ورځو کې شروع کېږي په هغې باندې او بیا هغې وخت سره خبرې کوو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری سپیکس نه په لوی الله مسپارم خدای په امان سلام علیکم